که د کوروالي نه بعد دعا. دا اثر یې راوړی دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. امام ابن ابي شیبه په خپل مصنف کې راوړی دی او صحیح سند والا دی. علقمي رحمه الله وی وأن ابن مسعود كان إذا غشي أهله فأنزل فقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې به کله د خپلې ښځې سره نزدېکت وکړو نو د هغې نه بعد به یې دا وي اللهم لا تجعل للشیطان فيما رزقتنا نصیبا. ای الله برخه مه ګرځوه د شیطان دپاره په هغه څه کې چې ته به یې موږ ته راکړې. د شیطان برخه په انسان کې څه ده؟ د شیطان برخه په انسان کې څه ده؟ شر. بارک الله فیک. گمراهی دا برخه د شیطان ده د انسان نه او دغه غواړي چې دا برخه د په نصیب شي. دلته عبدالله بن مسعود وی یا الله کم بچی چې به ته موږ له راکړې شیطان له به برخه ورنکړي. دا ښایسته دعا ده. اگر که موقوف د عبدالله بن مسعود نه نقل ده خو دعا مناسب ده او د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نقل که صحیح سند او اسانم ده اللهم لا تجعل للشیطان فيما رزقتنا نصیبا. یا الله د شیطان پکې څه برخه ونه ګرځې.